18 اپریل د فقیر اپي تلین. حاجي میرزا علي خان چې په فقیر اپي پښتانه پیژني د شمالي وزیرستان سره یې اړیکې درلودې. فقیر اپي په کال 1899 کې د رسول خان په کور کې په اپي نومي کلي کې زیږېدلی و چې په ښه بده پوه شو نو په هېواد د انګریزانو باچایي وه او د انګریز سرکار نه د ازادۍ هلې ځلې په زور او شور روانې وې. په بنو کې که یو خوا د انګریز استعمار پر ضد لاریونونه او نورې هلې ځلې روانې وې، خو بل خوا انګریز حکومت د خپلواکۍ پلویان ځای په ځای نیول، وهل او ټکول. دغه وخت فقیر اپي هم په بنو کې د ژوند تودې سړې برداشت کولې، څه که هم خلقو د نورو اذیتونو سره درنې جرمانې زغملې، خو ولې د ازادۍ جذبې یې لا پسې ډېرېدې. په 24 اګست کال 1930 فرنګیانو د په 144 لګولې وه، خو بیا به هم غونډې، لاریونونه او د فرنګي پر ضد نارې سورې روانې وې. دا هغه دور و چې لوی خدایي خدمتګار قاضي فضل قادر د یوې جلسې نظامت په غاړه درلوده او دغه دوران فرنګي کپتان جلسهګاه ته راغی. قاضي صاحب یې د تمانچې ډزې وکړې او بیا عامې ډزې پیل شوې. قاضي صاحب په جوبل حالت کې بنو ته راوړی شو، خو ولې کله چې ساه ورکړه نو مړی یې ورساو ته ورنه کړی شو، بلکې په بنو سنټرل جیل کې خاورو ته وسپارلی شو. کال 1946 کې د رامکوري په نوم یوه هنده وجنۍ چې مسلمانه شوه او اسلام بیبي نوم ورباندې کېښودل شو، غوښتل یې چې د یو مسلمان زلمي سره واده وکړي، خو ولې انګریزانو هغه زلمی قید کړو او جنۍ یې هندوستان ته ولېږله. دغه واقعې پښتانه زلمي نور هم جنګ ته وهڅول او د فقیر اپي تحریک لا پسې توند شو. همدغه و چې د فقیر اپي پوځونو د وزیرستان سره په خټکو او بنګشو کې هم په فرنګي پوځ بریدونه پیل کړل. د دغه پرله پسې درنو بریدونو له امله په لندن کې هم ویره تراهه خوره شوه. د فقیر اپي له ډاره د فرنګي پوځیانو خوبونه آرام شوي وو، ډېرو پکې ځانونه هم ووژل او ډېرو پکې له ډاره نوکرۍ هم پرېښودې. په قام او ولس ورک مین دغه پښتون اتل په 18 اپریل کال 1961 کې له فاني نړۍ رخصت شو او د شمالي وزیرستان په د تخیل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. جانثار اخونخېل، یون ټي وي، پښتونخوا.